د شیرو کې پر حدیث مته کلیوال الفاظ ډېر خوند راکړي وایي چې که د تورو بنجانو په ځای وایي چې تور پتنګړو ته بازار غواړي الله صاحب وکړو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. لهر څه مخکې ټولو هیوادوالو ته ولسونو ته مشرانو کشرانو ځوانانو د وړوکي خوشحالیو او د امن څخه ډک اختر مبارکي وایم. الله تعالی د ټولو دعات عبادت قبول کړي. خدای تعالی نور هم د خوشحالیو او د امن او د امنیت د سوکالۍ نه ډک اخترونه په دې وطن راولي. شیخ صاحب محترم په اجازه دغه مجلس داسې دی چې د ځوانانو ځوانې هیله ده خبر نه مخکې به چې ادیبانو شاعران ډېر راغلي دي یو نوی شعر ورته ووایي دی جوهر صاحب ته په اجازه زه د بمونو بارانو ته درېدلی یم زه د بمونو بارانو ته درېدلی یم خو ستا د اوښکو له مړو څاڅکو وېرېدلی یم. ما د شاهانو له لیدلو نه انکار کړی دی ما د شاهانو له لیدلو نه انکار کړی دی ولې خو تا ته له ډېر لرې نه راغلی یم. زما د ژوند پته همیش له رڼاګانو کوه زما د ژوند پته همیش له رڼاګانو کوه جلوې چې ونه وینې پوه شه چې لوېدلی یم. د تورې سور زخم مې جوړ شو خو هیڅ ونه رغېد د تورې سور زخم مې جوړ شو خو هیڅ ونه رغېد د ژبې څوکې چې په کوم ظلم وهلی یم. ما ترېنه هر ځل یوه نوې تجربه اخیستې ما ترېنه هر ځل یوه نوې تجربه اخیستې زه چې د ژوند په لاره چېرته ښویېدلی یم. او نور د دعوه ده مینتوب کوي انسه خو زه نور د دعوه د مینتوب کوي انسه خو زه په خدای مې سپاره د عشق دار ته ورختلی یم. محترمو یو څو نقاط هم لیکلي وو چې د دې موقع نه په استفاده د ماضي له ترخې او له خشونت ډکې حافظو څخه باید نور راوځي. داسې وخت راغلی دی چې موږ تاسې باید په ګډه ټول ولس هېوادوال هغه که په دولت په چوکاټ کې دي او که دولت نه بهر د ځان دپاره لوړ اهداف وټاکو. افغانان همیشه چې د جنگ ترخې تجربې ته مجبور شوي دي د پردیو د لاسه. جنگ د افغانانو وروستی د مجبوریت آپشن دی. که موږ تاسې مشرانو مخکې یادوري وکړه د انګریز د اشغال دوره را یاده کوو یا د کمونیزم خلاف د شوروي په افغانان هغه وروستی آپشن چې کله پردیو تیری کړی دی د مجبوریت په حالت کې له خپل شیرین ځان تیر شوی دی له خپل ورونو سره هم چې ترمنځ یې اختلاف یا خلاف راغلی دی د پردیو د وجې په خپل وطن کې دلته همیشه جنګ رامنځته شوی. ډېرو ملګرو یادوري وکړه ځینې خلک وایي چې همیشه د یو څو نقاط باید یاد نه شي نورو ستونزو ته باید موږ تاسو اشاره وکړو. خو د نعمتونو یادوري د شکر په معنا وي. الحمدلله په تېر تاریخ کې هم موږ تاسې بریاوې او فتح خپلواکۍ لیدلې دي خو په دې وار د بریاو تر څنګ موږ تاسې نوي نوي ابتکارات هم لرو. دښمن کوشش کوي چې زموږ تاسو په زړونو کې د انتقام فکر ته وده ورکړي زموږ تاسو په ذهنونو کې د انتقام اور ته پوکی ور وکړي یو بل
د ورورۍ په ټغر له کینولو محروم کی، یو بل د اخوت په فضا کې له مسکا محروم کی، بیرته د کرکې هغه تورې ټنډې دلته تکرار کی چې تر اوسه پورې په تاریخ کې د انسانیت کې د فتح له مکې وروسته هغه د اخوت، هغه د عفو په فضا کې دننه زندګي شوې وه، هغه بیا تکرار نه شي. دا د دښمنانو هڅه ده. تاسې له موږ ښه ورته متوجه یې چې په رسنیو کې تعقیبوئ. د مثال په توګه افغانستان دغه دی، الحمدلله دا اختر موږ ته څومره په خوښۍ ولمانځو. دغه د خوست پارک چې بله زه د خوښۍ په خاطر له کابله راغلم چې دلته موږ د ولس سره یو ځای اختر تېر شپې تر څو بجې پورې دلته رشکه شوي. خو رسنۍ تاسو تعقیبوئ، پخواني عکسونه رااخلي، وایي چې افغانستان سږکال داسې خالي دی، یوازې یو منفي نقطه راغلي. موږ تاسو خوشحالۍ ته د غم رنګ ورکړي. د غرب رسنۍ تعقیب کوي. د واشنګټن پوسټ، د نیویارک ټایمز خبریالان راځي په هرات کې په مزار کې د یو ماشوم تصویر اخلي، وایي چې پلانکي سړي د خپل زوی ګرده خرڅه کړې ده، دلته لوږه حاکمه ده. خو داسې څوک نه وایي چې د تابوت دکان ته لاړ شي چې پرون دلته څو تابوتونه خرڅېدل د ورځې، تا کاروبار اوس څنګه دی. داسې څوک نه وایي چې په دې هسپتالونو کې پرون د کرونا په نوم څومره فساد روان و، اوس څومره مریضان د کرونا په نوم تاته راځي کولی چې په خانو ته لاړ شه، جنازې در څومره درته راتلې زخمیان. په مثبتاتو باندې د موږ تاسو په لاسته راوړنو باندې، د موږ تاسو په خوشحالۍ باندې غرب غواړي، دنیا غواړي، هغه مغرضې کړۍ غواړي چې خاورې په واچوي، خلکو په سترګو خاورې واچوي. دا د موږ تاسو د خوشحالۍ سره علني جګړه روانه ده. د موږ تاسو د یووالي سره، د ملي وحدت سره علني جنگ روان دی. د موږ تاسو د ورورولۍ سره عملي د تفرقې هڅې روانې دي. موږ تاسو باید لوړ اهداف وټاکو چې هغه ملي وحدت دی، یووالی دی، د ورونو ترمنځ د اخوت زندګي ده، خوشحالي ده، د دې هېواد سوکالي ده. شاهین صاحب اشاره ورته وکړه د اختلاف او د خلاف. ډېر څه به موږ تاسو یو بل کې نه خوښوو، خو علیا منافعو ته به زیان نه رسوو، دښمنانو ته به د خوشحالۍ سبب نه جوړېږو. یو چا کیسه کوله چې افغانان ډېر تکړه خلک دي، همیشه یې استعمارګرو ته یې پردیو ته ماتې ورکړې، خو په خپل منځ کې یو بل نشي خپلولی. دا د دوی ډېره کمزوري ده. دا فکر باید موږ تاسو نور له منځه یوسو. موږ تاسو راتلونکي نسل ته باید دا ثابته کړو چې په دې پیړۍ کې داسې نسل هم راغی چې یو بل سره خپل کړل. موږ تاسو باید دښمنانو ته نور دغه خبره خوله کې ور نه کړو چې دلته داسې خلک هم وو چې په خپله کرکه باندې پښه نه شوی خدای. دلته داسې خلک هم راغلي وو چې له خپلو ځانو تېرېدلی شول، له خپلو کلیو خاورو بچیانو تېرېدلی شول، خو له دې نه شو تېرېدلی چې د خپل زړه درد دلته پټ کړي او د یو ورور سره خندا وکړي. دا که په هر اړخ کې دی، که د نظام په اړخ کې دی، که د نظام نه بهر دی، ټول نه موږ دا خواهش دی چې شخصي د انتقامي افکار باید نور له پښو لاندې کړو. موږ تاسو باید د دښمن خلاف دلته د ورورولۍ د اخوت جبهه منظمه کړو. د علیا منافع چې د وطن ملي وحدت دی، د نظام تقویت دی، د نظام ترقي ده، دا باید رامنځته کړو. راتلونکی نسل باید داسې ووایي او راتلونکي ځوانان موږ تاسو پسې اقتدا وکړي، هغه تجربې تکرار نه کړي مخکې چې متاسفانه د بریا وروسته تکرار شوې وي. هغه د هغو خلکو غلطي نه وه، دې ته باید متوجه شي. اوس هم چې یو څه ستونزې لري، دا باید ټول په دې اعتراف وکړو. تاسو تاریخ مطالعه کوئ، هر چیرته چې اشغال تیر شوی دی له ځان سره یې بې شمېره ناخوالې راوړي دي. روسان چې کله له افغانستانه وتل، هغوی ویل چې موږ له ځانه وروسته ډېر ماینونه دلته پرېښي دي. خلکو دا فکر کوو چې دا د مځکې په مخ دغه پرسنل ماینونه چې دي خلکو پښې کټ کړل، دغه بلکې هغه نه وو. خو هغه خلکو کې په ورونو کې مسلمانانو کې چې جنګ رامنځته کړو، د منصب او د قدرت سره جګړه راغله، دا د اشغال هغه پاتې شوني وو چې په ذهنو کې پاتې وو، هغه وایرس و چې خلک یې سره وجنګول. نو اشغال ډېرې غمیزې له ځانه وروسته پرېږدي، دلته هم ډېرې پرېښي دي. موږ داسې به ځانونه پهلوانان جوړوو. هغه نهایت کمزوری انسان دی چې یو څوک دې نه خوښېږي او ته د هغې په مخ کې د کرکې اظهار کوي. او هغه تر ټولو شجاع او قوي سړی دی چې د خپلو ورونو سره تېرې ناخوالې هېرې کړي، د علیا منافعو او د خپلې عقیدې او د وطن په خاطر باندې یو بل سره مسکا وکړي.
موږ تاسو په دا وعده وي انشاءالله د ټولو هېوادوال نه د رسنۍ د لارې موږ دا خواهش دی ناستو حاضرین نه چې موږ تاسو به همدغه نقطې ته کوشش کوو چې نور به د یو بل پر خوله باندې مسکا وي نو د اخوت او د ورورولۍ زندګۍ ته به هڅه کوو تقویت کړو لکه ځینو شاعرانو ملګرو په شعرو کې یاده کړه وه ځینو په خبرو کې په نورو ځایو کې مې یادوري کړې ده مجاهدین وروڼه چې اوس د نظام اردو پولیسو کې هغه غازیان قرار لري چې د امریکا او د ناټو خلاف دلته جنګېدلي دي ستړیاوې ګاللې دي د ځینو اکثریت نه دی د ځینو برخورد چې د موږ ته ځنه خلک شکایت کوي چې دا د ولسونو سره یا د خلکو سره مناسب نه وي د هغوی سره موږ دا خواهش دی چې د ولس قدر کول د اسلام او د امیر یا د حاکم یا د حاکمانو لپاره تعریف خادم القوم دی د ولس د خادمانو نوم ورکړل شوی نو تاسو باید په ولس باندې ځانونه غوره ونه بولئ که څوک په چیک پاینټ ولاړ وي که څوک په بله منصب وي بله کرسي باندې وي چوکۍ باندې وي هغوی باید د خپلو بچیانو غوندې تعامل د دې ولس سره وکړي په بچیانو کې داسې هم پیدا کېږي چې تا ته بده خبره وکړي پلار ته بد رد ووایي خو ته ورسره هغه اخلاقي تعامل کوي زړه دې نه پوهېږي رعایت ډېر دردېدلی دی لکه دلته روان صاحب او نور ملګري یادوري وکړه دلته اوس پیسو ته خلک ضرورت نه لري پرون مې صبرۍ ته تللی وم هغه غیرتي ولس چې ما ولیدو چې هدیرې د شهیدانو ته موږ تلو دوی موږ ته په استقبال هلته راغلي وو مدرسه کې راغلي وو د غربت زندګي د کلیوالو وګورئ د دوی زخمونه وګورئ د دوی ړنګې ویجاړې وګورئ خو د دې سره سره په دوی کې یو لوی امتیاز او استثنایي حالت دی چې په ډېر خلکو د ښارونو خلکو کې هغه نشته د ښارونو خلکو ته یو درس اخیستل پکار دی د غربت سره سره خپل ځان باندې لوږه تېروي خو مېلمه وږی نه پرېږدي تا ته ست کوي تا ته ښه ډوډۍ درکوي د فقر او د مسکنت چیغې نه وهي موږ باید له دغو خلکو درس واخلو د ښارونو خلک باید له دې درس واخلي ما درته وویل چې غربي رسنۍ اکثریت مغرضې کړۍ دې ته متوجه دي چې د افغانستان د امن تصویر په بیرون کې ډېر خلک ډېر وروڼه د وطن نه تللي دي هغوی ته یې د ویرې او د وحشت او دهشت تصویر وړاندې کړی دی هغوی وویروي هغوی ته د لوږې تصویر ورکړي هغوی ته د بې امنیتۍ تصویر ورکړي دغه جرمي یا جنایي پېښې چې نن سبا یوه نیمه کېږي یا نور امنیتي پېښې وي تاسو د امریکا مطبوعات تعقیب کوئ چې روزانه اوس په امریکا کې څومره مړي کېږي خو څوک داسې څه نه وایي دا یو طبیعي خبره ده په یوه نظام کې خو موږ تاسو باید هغه څه په نظر کې ولرو الحمدلله چې په 40 کالو کې خلکو د تجزیې کوښښونه وکړل د افغانستان فدرالي نظام چیغې وهلې هر ناکامه هڅه دلته وشوه الحمدلله اوس یو مرکزي قیادت راغلی نیمګړتیاوې به لري خو د نظام سره موږ تاسو مرسته کوو زه یو عام د ولس یو وګړی یم زه چې لګیا یم زه رسمیت نه لرم خو زه لګیا یم د دې نظام د تقویت هڅې کوم یو خفه سړی پیدا کړم زه کوشش کوم چې باید خفګانې ورک شي دا زموږ تاسو د ورورۍ تقاضا ده زموږ تاسو د وطندارۍ تقاضا ده د اخوت تقاضا ده که د افغانستان په غرب کې وي که په شرق کې وي که په جنوب کې وي که په شمال کې وي ټول باید دا هڅه وکړي ټول سره ورونه یو نور باید دښمنانو ته موږ دا موقع په لاس ورنکړو د مجاهدین نه موږ دا خواهش دی چې نقطه ما یاده کړه چې تاسو د خپل ولس سره د ورونو برخورد وکړئ مننه لرم ډېره اسلام مضمون نصوص او حدیث الموجود موږ دا افغان دي تعلیم مدرسې دې په دې اړه څه مطلب شوی ده اسلامي مدرسې مطلب شوی ده دا یوازې موږ په اړه باندې بلکې چې ټول نسونه ده نو دې اړه مهرباني دا مسله ځکه چې اوس خلکو ته ډېره د مایوسۍ سبب ګرځېدلی او ډېر خلک یا په سوی تفاهم په واقع یا خلکو ډېره هوا ورکړې وای دې په خاطر به لومړی دغې ته راشو یو څه نکات مو لیکل د تعلیم مسله تاسو څنګه سوال وکړو تاسو د افغانستان علما ولیدل چې هر ولایت کې راپورته شول تعلیم
شرعي او د افغاني دود او کلتور مطابق چې هغه د تعلیم غوښتنه وکړي. دا د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو رایه ده، د افغانانو دین او کلتور دی. یو څه چې په اسلام کې په شریعت کې ممانعت ونه لري، علماء ښکارا په توګه کړه. هرات کې علما جمع شول، د افغانستان خپله د داخل د امارت کې علما وضاحتونه درکړي. د معارف وزیر صاحب بله ورځ اطمینان ورکړو، عالي تحصیلاتو ملګرو بار بار دا خبرې کړي دي. نو څوک باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندېږي یا د ولس خویندې لوڼه چې د ولس په درد خوري، د ولس د دردونو د دوا دپاره د درمل دپاره هڅې کوي، د هغوی دپاره تربیه حاصلوي، هغه به له دې برخې محروم کېږي. دا تشویش باید څوک ونه کړي. زه تاسو ته کامل اطمینان درکوم چې د څه په خاطر هغه تعطیل شوی و، تاسو به د معارف هغه بیانیه لومړۍ ورځ کتلې چې تر امر ثاني پورې هغه ته د بندېدو خبره نه ده راغلې. او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره د څومره زه معلومات لرم یو ښه زیری به تاسو ولرئ، د ټولو دپاره د خوښۍ سبب وګرځي او عملاً به هغه دغه کار ورسره پیل شي. دې کې انشاءالله د تشویش خبره نشته. او دې ته هم باید متوجه شي چې بیرون خلک په دې باندې موږ عملي تخریبوي او ډېر خلک مایوسه شوي هم د مایوسي هم په ځای ده، ځکه چې دا ډېره غټه برخه د ولس برخه وه. خو دا مشکل انشاءالله حل کېږي. په نږدې ورځو کې ما د معلومات مطابق علما هم ورته مشخص شوي دي او څه مسلکي خلک هم. او بله نکته لکه مجاهدینو ته چې ما وایي د ولس سره ښه برخورد وکړئ، همدغسې د ولس او د خلکو نه یو څه غوښتنې دي موږ دي. دا خړ پړ مجاهدین پرون هم هلته صبرۍ مایادوري وکړه، دوی ډېر تکلیفونه ګاللي دي. داس په وړو کې نظر باید ورته ونه کتل شي. لکه ځینې خلک چې په رسنیو په دوی باندې رشخند وایي، پسخند وایي، صحیح ده. ډېر ځینې خلک د حکومتدارۍ د سیسټم سره د طرز و طریقې سره نابلده وي، خو دوی د تاسو غازیان دي. ګورئ په اکبر خان چې موږ تاسو نن افتخار کوو، خو دغسې عمل یې کړی و، مکناټن یې مړ و. همدغه د منګلو یو ځوان و چې لومړنی په خوست په بازار کې یو امریکایي وویشت. په هغه حالت کې چا ویل چې کلاشینکوف امریکایانو ته ونیسي بېرته یې دا خواته خوله تاویږي، داسې ټکنالوژي ورسره ده. ګورې دغسې غازیان موږ تاسو په دې وطن کې لرو. په دا بېګا دلته په خوست بازار کې زه ګرځېدلم، په باران کې ولاړ و، پیری یې کوله. د دغو خلکو قدرداني پکار ده. غلطۍ به وي، نیمګړتیاوې به وي، باید هغه ستړیا موږ تاسو په پام کې ونیسو، سپک نظر ورته ونه ګورو، د غلطۍ د اصلاح همکاري ورسره وکړو، د نابلدتیا کې د پوهولو همکاري ورسره وکړو. دوی ته باید سپک نظر ونه کتل شي. دوی د قربانۍ کلیکوالان دي. ما خواهش دا دی صحیح ده اختلاف نظر ورسره لري، باید د تاریخ دپاره غلط خبر پرې نه خورئ. دوی په حق کې حقیقت وویلی شي. ادیبان دي، شاعران دي، هغه څه چې پکې وي، لکه څنګه چې دوی نیمګړتیاوو ته ګوته نیول کېږي، همدغسې دوی هغه لوږې تندې چې موږ ته رامعلومې دي، هغه هم هغه تکلیفونه چې دوی په دې 100 کلنه دوره کې تېر کړل، هغه هم باید یا وستایل شي، قدرداني وکړل شي. په دې خاطر چې دوی زړونه د ولس نه مات نه شي، دوی زړونه د خپلو ورونو نه مات نه شي. داسې فکر ونه کړي چې موږ په وینو. پرون یو عالم ښه خبره وکړه چې اصلي د نظام مؤسسین دغه په د مقبره کې چې پراته دي دغه شهدا دي. د هغو د ارمانونو سره دوی داسې فکر ونه کړي چې زموږ د ارمانونو سره اوس جفا روانه ده، چې په هر چا پورې اړه وي، که په چارواکو پورې وي، چارواکي قدرداني وکړي، او که په ولس پورې وي، که په ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو پورې وي، باید تر خپل وسه دوی سره همکاري وشي. دوی باید بې ارزښته ونه بلل شي. مهمه خبره دا ده بله چې ما په سر کې مې اشاره ورته وکړه چې جنګ همیشه د افغانانو وروستی آپشن دی، د مجبوریت آپشن دی. څوک دې ته نه خوشحالېږي چې یو مسله د خبرو د لارې حل کېږي، هغه مجبور شي چې هغه زور ووهي چې هغه د جنګ د لارې او د وینې د لارې حل. همیشه په موږ باندې جنګ تپل شوی دی، موږ مجبور شوي یو. نو په دې کې به ډېرې څه راغلي وطن کې د ورونو تر منځ ټیټې جګې به راغلې وي، غم و خفګان به راغلی وي. لومړنی هغه هدف چې ما وایي چې ملي وحدت دی، د وطن یووالی دی د ورونو تر منځ، د هغې په خاطر که په هر اړخ کې وي راځئ دا یو ابتکار بل وکړو، یو بل ته بیا بخښنه وکړو. هر اړخ کې چې یو بل ته نقصان رسېدلی، مشکل جوړ شوی وي، خفګان جوړ شوی وي، د جنګ لامل پردي ولاړل،
اوس دلته موږ تاسو باید دا نوی ابتکار وکړو د اخوت زندگی وکړو. عفوه اوس د نظام قانون ګرځېدلی دی. عفوه اوس د نظام اصل دی. که کوم سړی د هغې نه سرغړونه کوي هغه د نظام د اصل نه د یوې مادې نه د یوې قوي مادې نه سرغړونه کوي. هغه د هغه شخصي سرغړونه ده. هغه باید د نظام پالیسي ونه بلل شي. هر طرف هر رقم خلک دلته په وطن کې هم نه وي د کومې ویرې او تشویش د وجې تللي باید یو بل ته موږ د ورورۍ د مینې محبت اظهار وکړو. نور دلته د وطن دننه زندګي وکړو. موږ د مهاجرت دور هم په خپله لیدلی دی. شهادتونه مو هم لیدلی دي. زندانونه هم ولدل په دې د خدای تعالی شکر په دې ادا کوو چې د بل احساس هم اوس راسره شته. څه به احساس وکړي د بل د وکړو چا چې په ټول عمر ژړلي نه وي. نو دا په چا نه لورېږي خصوصا په خپلو وطندارانو په خپلو وروڼو په خپلو هېوادوالو ټول باید دلته نور تر یو چتر لاندې د ورورۍ زندګي وکړو. ټولو ته هم دا هیله دا خواهش دی چې راځئ څوک تشویش لري موږ سره دغه افغانان ملګري په تماس کې دي سره لګیا یو په ډېرو ستونزو په حل باندې د نورو ولایاتو هر ځای کې وي تماس ونیسئ. کمیسیون ورته ټاکل شوی دی همدې دپاره چې دا خبره تقویه شي. بله نقطه قسم د اول نقطې سره اړخ لګوي چې همیشه دلته ناخوالې پردیو راوړي. افغانان یې دې ته نه دي پرېښي چې یو بل ته مخامخ شي چې موږ په حقیقت کې څنګه یو بل سره وپېژنو. 20 کاله موږ تاسو ترمنځ فاصله تېره شوې ده. د مغرضو کړیو لخوا موږ تاسو یو بل ته ډېر بد معرف شوي. ډېر بخښن سره که وخت مو نیولی وي د یو څه نقطې بیا د سولې په پروسه کې چې زه هلته عملي موجود وم د دنیا د هېوادونو د سولې په نوم باندې د خیر په نوم باندې دا عملي هڅه روانه وه چې افغانان په خپل منځ کې مخامخ خبرې سره پرېنږدي. یو خارجی بهرنی منځګړی او دریم ثالث دلته په مجلس کې موجود وي. په میاشتو موږ سره دا چانې وهل کېدلې چې که نور نه منئ دا قطر هېواد ومنئ. موږ ورته وایي صحیح د اسان چاره یې منو مسهل یې منو د کوربه په حیث دي وي خو وسیط یو خپله درجه ده موږ دته وساطت نه ورکړو. هیڅ د اوربند موضوع دی نه راخیسته چې افغانستان کې د اوربند راشي. د بندیانو موضوع نه راخیسته خو د موږ دوی ترمنځ خفګان په دې راتلو چې ولې دغه ته د وسیط حیثیت نه ورکوي. دا یې تاسو په منځ کې ناست وسیط خپله درجه لري. هغه د تا په خبره کې مداخله کولی تا په ایجنډا کې مداخله کولی شي. مسهل یوازې د کوربه په حیث وي دا ته چای او مړۍ او ډوډۍ او د مجلس ځای برابرولی شي. موږ دا نه ورسره منله. په دې باندې د طرز العمل خبرې به تاسو اورېدلې وي چې یوازې د افغاني مذاکراتو طرز العمل تر 3 میاشتو پورې وځنډېدو خو یوه ورځ چې موږ د رسمي مجلس نه ورته ووتو هغه تالار نه موږ لاړو په یو خپل کور کې دا دواړه ټیمونه سره کېناستل. دغو خلکو چې له کابل نه هم ځینې مغرضو کړۍ په دوی باندې فشار و چې دا شیان مه ورسره منئ هغوی هم په دغه مجلس کې رابطه کته شوه. 6 نفر سره کېناستل. هېڅ پردی په دې کې نه و. هغه یوه ماده چې څو هفتې په دې تېرې شوې چې دا هغه نه حل کېدله. نن دلته خپله وروڼه سره کېناستل د یو وطن خلک و په طرز طریقه بلد و کوشش وشو د 3 میاشتو مسله په یوه شپه کې دلته په خپله حجره کې سره حل شو. دغه حالت چې اوس رامنځته شوی طبیعي رامنځته شو. خدای تعالی رامنځته کړو. که د دنیا خوښه وای دغسې موږ تاسو نه سره پرېږدي داسې په یو تالار خلک سره ناست وای داسې د ورورۍ او د مینې اظهارونه شوي وای. په دې کې مو دوی ډېر امتیازونه اخیستي وای. اوس موږ تاسو د پردیو له منځګړیتوب او له ثالثۍ او قربتوب نه خلاص شوي الحمدلله. دا د موږ تاسو پر ډېر زرین چانس دی. هغه د ډاکټر صاحب عبدالله پرون لاړ خپل کور ته اختر کور ته ورسو بچیانو ته بېرته به راځي. مسلم یار لاړو مشکلات و بېرته راغی. خلک ځي ورځي. حامد ګیلاني صاحب ځي راځي. نور مشران ځي ورځي. خو د هېوادونو دنیاواله دا خوښه نه ده. هغه دوی ته بل رقم ایجنډې داسې خلکو ته ورکوي. ورته وایي چې نه ته باید له شرایطو سره ستون شي. ته باید هلته وښنه ونډه وغواړې دا وکړې دا وکړې. د دې په خاطر چې دلته موږ تاسو د اوسنۍ هوسا ژوند ته نور مشکلات ایجاد کړي نور ستونزې راوړي. دا د دنیا خوښه نه ده. موږ تاسې داسې ابتکارات الحمدلله وکړل د خدای تعالی په فضل باندې چې نور دې ته اړتیا نه لرو چې له پردیو انسټیټیوټونو هغه واخلو طرحې واخلو له پردیو مفکرینو طرحې واخلو بل چا منځګړیتوب وي. هره ستونزه چې وي دلته د خپل وطن د خپل عقیدې د دود او کلتور مطابق به انشاءالله
د ورورۍ په ټغر باندې دلته سره حل کوو دا چانس به چاته نه ورکوو چې نور د موږ د اخوت دغه لوی لاسته راوړنې ته دغه ورورۍ فضا ته نوره زیان ورسوي دا به موږ تاسو وعده وي انشاءالله ټولو وعده ده انشاءالله او خبرې مې ډېرې وکړې په آخر کې بیا ټول هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او دا د ما خواهش دی چې کومه ستونزه خبرو حل کېږي د پردې تر شا د خپلو وروڼو سره حل کېږي هغه باید موږ د زور آپشن ته ونه باسو هغه باید موږ وینو تویولو ته ونه باسو هغه باید موږ د دښمنانو په وړاندې اظهار نه کړو دلته باید موږ تاسو د پردې تر شا ډېر مشکلات سره حل کړو دښمن دغې ته ناست دی وړوکې نقطه وي تاسو یې ګورئ نور به انشاءالله د علیا منافعو دپاره یو بل سره همکاري کوو نظام ابتدایي حالت دی دا باید په پام کې ټول ونیسي ابتدایي حالت د نظام دی اوس 8 میاشتې راغلي په 20 کالو کې په لکونو پوځونو سره د ناټو د ټکنالوژۍ سره دغسې تحول نه و راغلی دغسې د امن خوشحالۍ اخترونه موږ تاسو نه و تېر کړي اوس دغه راغلی دی دومره کم وختو کې دا د خدای تعالی فضل دی د انسانانو کمال نه دی نظام به نیمګړتیاوې لري خو تاسو ته پوره اطمینان درکوم د مشرانو اخلاص موږ لیدلی دی د مشر امیرالمؤمنین صاحب اخلاص موږ لیدلی دی هغه هڅې موږ لیدلی دي د نورو مشرانو چې د هرې نیمګړتیا د اصلاح او د جوړونې دپاره دومره هڅې روانې دي چې په خدای باور وکړئ چې ډېر ملګري د ډېر مصروفیت د وجې مریضان شوي دي د شپې خوب عین زه د خپل ورور را معلوم دی خلیفه صاحب چې شپې 2 بجې نور ټول مسؤلین ویده وو یو انفجار غږ شو دا یې ویښ و د وزارت داخله په ګروپ کې غږ وکړو چې پوښتنه وکړئ دا څه شی و ټول ملګري ستړي وویده شوي وو مسؤلین تر نیمه شپو پورې ویښ وي دا د ولس په خاطر باندې تاسو باید مطمئن اوسئ ډېر هغه څه کېدای چې تاسو لیدلي نه وي د ډاډ په خاطر درته وایم د ځان ښودنې په خاطر نه دي نو الله تعالی د نور هم د امن فضا نوره هم خوندوره کړي الله تعالی د نور هم د اخوت او د ورورۍ د مینه محبت الفت نور هم زیات کړي الله د نور موږ تاسو د پردیو د ایجنډاو نه د دوی د مداخلو نه د ظلم او د تېرۍ نه وساتي افغانستان خدای تعالی نور همیشه دپاره د امن زانګو وګرځوي نور د خدای تعالی موږ د مثال په توګه ثابت کړي او که کومه غلطي شوې وي ټول نه بخښنه غواړم د شیخ صاحب نه خصوصي بخښنه موږ دپاره مناسب نه و واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته